راځئ زده کړو چې څنګه د پروسږ کال او سږني کال ترمنځ د خرڅلاو ګټه او تاوان په فیصدۍ کې معلومه کړو. پام وکړئ، دلته د میاشتو نومونه دي، دلته د تیر کال خرڅلاو اعداد دي او دلته د سږني کال. د فیصدي معلومولو لپاره لومړی مساوي لیکو، بیا پرانتیز شروع. لومړی به د اوسني کال خرڅلاو وټاکو، بیا منفي د تیر کال خرڅلاو، بیرته پرانتیز بندوو، تقسیم پر تیر کال خرڅلاو. اوس انټر وهو. وګورئ موږ ته یې توپیر په لاس راکړ. اوس د فیصدي نښان لپاره د هوم ټب ته ځو او پر فیصدي علامت کلیک کوو. د خانې کونج لاندې راکاږو ترڅو د ټولو فیصدي په لاس راشي. د لا ښکلا او وضاحت لپاره همدا ساحه انتخابوو او بیا کنډیشنل فارمټ کې آیکن سیټ کې دغه درې وکټورونه انتخاب کوو. اوس وګورئ څومره واضح او ښکلی تحلیل په لاس راغی. د تمرین لپاره دا فایل زما ټلګرام ګروپ څخه ډاونلوډ کړئ. د دا ډول ګټورو ویډیوګانو لپاره زما اکاونټ فالو کړئ. لایک او شیر مه هیروئ. مننه ستاسو له ملاتړ څخه.